السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر او د هغه رقم د واتساپ یو دوه هغه رازونه در وښیم چې تاسو به ټول حیرانه کړي او باید دغه رازونه هر سړي ته معلوم وي، ځکه په مسنجر کې او په واتساپ کې دغه غلطي له هر چا څخه کېږي. نو ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې دغه رازو څخه پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چېرته چې ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ غواړو چې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډ کړو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ مسنجر ته. اوله عریضه دغه اپشنان زه تاسو ته په مسنجر کې درښیم. ملګرو کله چې تاسو خپل مسنجر اکاونټ خلاص کړئ، ګوره ملګرو زه دلته راځمه، زما یو ملګری ده دې ته زه اوس تصویر لیږم. کله چې دا ګوره شوکت خان ده، کله چې زه راسم دې ته ګوره ملګرو ما یو دغه ولیږئ، یو میسج ولیږئ. زه دې ته لیکم چې های او د هغه رقم اوس راولاړ شوم، دې ته مې یو تصویر ولیږئ. نو ګوره ملګرو دغه زما ملګري ته ما یو وارې یو میسج ور ولېږئ او بیا هم د هغه رقم یو تصویر ور ولېږئ. اوس زه راولاړ شوم، ما دا های نه لیږئ، ما د دې په ځای سلام لیږئ یا السلام علیکم ما دا لیږئ. نو دغه های ما په غلطي کې ولیږئ او دا تصویر هم ما نه لیږئ، ما بل تصویر لیږئ. دغه تصویر هم له ما څخه په غلطي کې ولاړئ. نو ملګرو اوس به تاسو څنګه کوئ چې دغه بیرته ختم کړئ؟ نو ملګرو صرف او صرف تاسو ګوره په د های باندې دا رقم ټینګه ګوته ونیسېږئ. کله چې هغه رقم تاسو ټینګه ګوته باندې ونیسېږئ بیا به تاسو راسئ ریموو ووایئ. ملګرو کله چې تاسو ریموو ووایئ دلته دی تاسو ته دوه اپشنه درکوي. یو ریموو فرام ایوری ون ده. ملګرو کله چې هم تاسو ریموو فرام ایوری ون ووایئ دغه میسج به له هغه سړي څخه هم ډیلیټ سي، ستاسو څخه به هم ډیلیټ سي. یعنې دا رقم به وي که له هغه سړي ته تاسو یو شی هم نه یې لیږلی. نو ګوره ملګرو زه ریموو فرام ایوری ون وم او دغه رقم یې ریموو کړئ. نو دغه میسج به اوس له هغه سړي څخه چې سو هم ډیلیټ سو، له تاسو څخه هم ډیلیټ سو. اوس که دته د تصویر ډیلیټ یې په دغه تصویر باندې هغه رقم ټینګه ګوته ونیسېږئ او بیا به دغه رقم دلته راسئ ریموو ووایئ. کله چې د ریموو والئ ریموو فرام یو که دې والئ ملګرو دا بیا خالي له تاسو څخه ډیلیټ کېږي، هغه سړي ته به ورغلی له تاسو څخه به ډیلیټ سي. نو دلته هم زه ریموو فرام ایوری ون وم او اوکې مې کوي. نو د هغه رقم ګوره ملګرو زه اوس بېرته راولاړېږم، دې ته بل میسج لیږم چې سلام. نو ملګرو ما دې ته سلام ولیږئ. اوس له دې سره ما ډېر کنورسیشن وکړئ، یعنې زیاتره بیخي زیات میسجان ما ورسره وکړلو. اوس زه غواړم چې دا میسجان ټول چیش کړمه بیرته ختم کړم. نو ملګرو دا به تاسو څنګه ختموئ؟ صرف او صرف به تاسو راسئ هر کنورسیشن یې په هغه کنورسیشن به دا رقم کلیک ګوته ونیسېږي ټینګه. کله چې تاسو ګوته ټینګه باندې ونیسېږي ګوره ملګرو دلته دی تاسو ته ډیلیټ اپشن درکوي. ډیلیټ اپشن به وایي او دغه رقم یې تاسو چیش کړئ ډیلیټ کړئ. ګوره وایي ډیلیټ دیس انټر کنورسیشن. نو دغه رقم یې تاسو ډیلیټ کړئ. کوم کنورسیشن چې د هغه به ټوټل ډیلیټ سي، یعنې هغه ستاسو ټوټل میسجان به ډیلیټ سي. بیا به یو څوک هم نشي کتلی چې تاسو له دې سړي سره څونه میسجان کړي دي او څنګه میسجان مې ورسره کړي دي. نو دغه د مسنجر رازونه وو. د هغه رقم که چېرې ملګرو تاسو واتساپ ته ورسئ، ملګرو که چېرې تاسو واتساپ ته ورسئ ګوره په واتساپ کې هم دغه رازونه دی تاسو درکوي. د هغه رقم ګوره زه رالم، یعنې زما یو ملګری ده دې ته زه اوس یو تصویر لیږم یا د هغه رقم یو میسج لیږم. ګوره ما دې ته سلام ولیږئ. نو د هغه رقم اوس غواړم چې دغه میسج بېرته له دې سړي څخه چیش کړم ډیلیټ کړم. نو دا به زه څنګه ډیلیټوم ملګرو؟ نو ګوره زه راځم دې ته یو تصویر هم لیږم چې زه غواړم دې ته یو تصویر هم ولیږم. نو د هغه رقم به تاسو ولاړ سئ، تصویران به خالي پیدا کړئ ملګرو، یعنې هر تصویر چې ورلیږئ هغه تصویر به تاسو سلیکټ کړئ. صرف او صرف تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ هغه به هغه سړي ته ور ولېږئ. نو ملګرو کله چې تاسو هغه سړي ته هغه تصویر ور ولېږئ بیا که چېرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر له هغه سړي څخه ډیلیټ کړئ نو ملګرو دا به تاسو څنګه ډیلیټوئ؟ صرف او صرف په دغه باندې دا رقم ټیک مارک یعنې سلیکټ به یې کړئ، ډیلیټ به ووایي. کله چې تاسو ډیلیټ ووایي ګوره ډیلیټ فرام ایوری ون له ټولو څخه یې ډیلیټوي او ډیلیټ فرام می خالي له تاسو څخه ډیلیټوي او کینسل یې بېرته چیش کړئ کینسلوي. نو ملګرو دغه درې پټ رازونه وو، یعنې دا بیا د مسنجر د واتساپ غوله. نو اوس چې هر رقم تاسو ډیلیټول هغه رقم تاسو هغه ډیلیټولی سي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې. که مې ویډیو خوښه سوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.